गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, मर्ग पर पाकिस्तान, मर्ग पर पाकिस्तान, मर्ग पर फौज, मर्ग अफगान पर कातिलिनो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله دې وبخښي. ګرانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مونږ د یو مهم شخصیت په ارتباط سره راټول شوي یاستو، د هغه شهید په خاطر چې لر و بر افغان سره یو بلل، هغه شهید چې د پښتو، د تاجکو، د ازبکو، د هزاره خبرې نه کولې بلکې د افغان خبره کول. نعره تکبیر! پښتون! پښتون! لروبر! لروبر! نو د هر څه نه وړاندې اجازه راکړئ چې د شهید ګلمن ورور ته دعا وکړو چې الله دې جنتونه ور برخه کا او ټولو کورنۍ ته، دوستانو ته او د پښتون ملي غورځنګ ته تسلیت وایم. همداراز د لر و بر افغانانو ته تسلیت وایم. دا د مونږ یو نمونه و، یو ځوان و چې خپل ژوند د الله په خاطر او د دې ملت په خاطر او د افغان په خاطر قرباني که، لکه څرنګه چې مخکې نور کسان هم قربانیان شوي دي. افغانان په تیرو 40 کالو کې په مختلف انداز کې په افغانستان کې دردونه، رنجونه، ستمونه لیدلی دي او تر اوسه پورې په افغانستان کې اور بل ده. مونږ نور په افغانانو کې اختلاف نه غواړو، د افغانانو وحدت غواړو او د امارت اسلامي خلکو نه هم غوښتنه کوو چې د افغانانو د وحدت په خاطر د افغانانو خواسته په نظر کې ونیسي او د یو افغانستان، یو ستر او لوی افغانستان چې د آمونه تر اتکه پورې وسعت لري، د دې په خاطر دوی تلاش وکړي او ټول افغانان په یو ساحه کې د یو چتر لاندې سره راټول کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې نور افغانان د مختلفو تجاوزونو نه خلاصیږي، نور افغان زورول کیږي نه، نور پښتون په پاکستان کې زورول کیږي نه. د مونږ دا کوم ځوانان چې شهیدان سوي دي، دا د دوی د خپل ایمان، د خپل غیرت او د خپل ولس د ژغورولو په خاطر قیامونه کړي دي چې هر یو په مخفي انداز سره د پاکستان جاسوسي ارګانونو له طرفه شهیدان سوي دي. نعره تکبیر! الله اکبر! لروبر! 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 ګلمن وزیر ولې دومره خلک پیروي کوي، په ټول نړۍ کې افغانان سره راټولیږي، د ګلمن وزیر د شهادت پروګرام نیسي او جانیانو، قاتلانو او زورواکو ته چلنج ورکوي چې مونږ د ګلمن وزیر لاره تعقیبوو. د خپل ځواني د ټول افغانانو په خاطر قرباني ورکړه، د لر و بر پښتانه په خاطر، د لر و بر افغان په خاطر. دا د یو قوم خبره نه ده ورونو، دا د افغانانو خبره ده چې افغانستان خبره ده چې افغانستان که لر دی که بر دی ټول افغانانو پورې مربوطه ده. په دې خاطر ګلمن وزیر د خلکو په زړونو کې ځای لري او انشاءالله چې د مونږ راتلونکي نسلونه هم چې دا ځوانان، دا ماشومان هم چې ویني د هغه لاره تعقیبوي او انشاءالله چې دا لاره به تر کامیابۍ پورې به تعقیبېږي او هېڅوک نشي کولی چې د دې قیامونو، د دې انقلابونو مخه ونیسي انشاءالله. ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है. लरोबर! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! مونږ په افغانستان کې یو امن فضا غواړو، یو داسې فضا چې ټول افغانان هلته د امن احساس وکړي
او هغه وخت دا امکان پذیر ده چې نور افغان یو بل خلاف به نه جنګیږي، نور افغانانو د یو بل خلاف به توپک نه پورته کوي. دا د استعماري کارونه و چې په ډېرو کلونو کې افغانان استعمال که یو د بل خلاف. کله روسان راځي، کله انګلیسان راځي، کله نورو ملکونه راځي، خو افغانان غریبانان قرباني ورکوي. افغانان په میلیونو کسانو شهیدان ورکه په مختلفو اندازو. نور د اختلاف خبره د مونږ په منځ کې نشته. مونږ نور د افغان یو افغان ګڼو او اختلاف په هیڅ صورت سره نشو منلی. سوچ چې د افغانانو په منځ کې اختلاف اچوي، تاسو د هغه مخه ونیسئ. مونږ د هغه کسانو په لاره کې نه روانېږو چې یو افغان د بل افغان خلاف استعمال کړي، افغانان ووژل سي، افغانستان وران شي. مونږ د آزاد آباد او سرلوړ افغانستان غواړو چې ټول خلکو په دې کې شامل وي، که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، دوی افغانان دي، لر و بر افغانان دي. افغانان سره یو شي، متحد شي او په یو لاره کې سره روان شي او د مونږ راتلونکې به د افغانستان خبره وي، نه د بل ځای خبره، نه د قومونو خبره. مونږ د قومونو خبره نه کوو، مونږ د افغان خبره کوو. هغه سرزمین، هغه خاوره چې د افغانستان په نوم یادېږي، دا د ټولو افغانانو کور ده. غلامی زما ضمیر منلې نه ده، غلامی زما ضمیر منلې نه ده، فیصلو ته د تقدیر په انتظار یم. د پروګرام په دې برخه کې له جناب محترم کبیر مومن صاحب د افغان کلتوري مسؤل ټولنې مسؤل تر څو چې خپله وینا واوروي. افغانستان افغانستان مننه امید صاحب. السلام علیکم درنو قدرمنو وطنوالو، هیوادوالو، درنو پتمنو پښتنو مشرانو کشرانو، ټولو ته ستړي مه شئ ورکلی وایم. په لومړی کې د ستاسو نه بیا هم ستاسو د ټولو کورنیو نه مننه کوم، البته چې تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستې ده. د داسې یو شخص په هکله باندې موږ دلته ولاړ یو خبرې کوو چې زما دپاره ډېره مشکله ده چې زه څه وویلی شم، ځکه زه خپل ځان ډېر وړوکی بولم چې د ده په شخصیت، د ده په مبارزه او په قربانۍ باندې خبرې وکړم. خو زه به شروع په یو شعر د ده وکړم چې وایي: تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، قسم دی چې ډېر خلک به ارمان راپسې وکړي. لروبر لروبر په رښتیا سره دومره چې نن د ده ارمان کېږي ما هیڅ چېرې نه دی اورېدلی. د یو چا په هکله موږ ډېر مشران د لاسه ورکړي دي، خو د ده شخصیت څه داسې و چې په نړۍ کې په هر ځای کې زمونږ هغه ورونه چې په پښتو باندې اصلا پوهېږي نه، خبر پرې نه و، نن هغو هم د ده ارمان کوي او د ده د شخصیت خبرې کوي. د افغانیت او افغان د لر او بر ولس د یووالي دښمنانو د پښتون د مظلومیت د نارې پورته کولو غږ هم مړ کړ او په شهادت یې ورسو. موږ د افغانانو او پښتنو پرګنیو مشر او د جنوبي کالیفورنیا د پښتنو او افغانانو په نمایندګۍ د ده کورنۍ د دې درنې پتمنې مور ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوو. خدای دې دې ته صبر ورکړي، خدای ورته صبر ورکړی دی. که تاسو د ویډیوګانې کتلې هغه په څومره صبر باندې د ده غمرازي خلکو ته ملت ته ښکاره کوي. البته د پاکستان خونخواره پوځ او جابره اداره دا فکر کوي چې د یو ګیلمن په منځه وړلو سره به دا جګړه، دا انقلاب، دا آواز د منځه لاړ شي. خو دوی هیره کړې ده چې یو ګیلمن 100 ګیلمن نور پیدا کوي، یو ارمان 100 ارمانه نور پیدا کړل، یو عارف 100 عارفه نور پیدا کړل.
همداسې زمونږ د پښتنو د لرو او د برو افغانانو کې زمونږ د پخوانه مشران وژلي دي په دې فکر سره چې دا به ختمي او دا د پښتونوالي او د لرو بر اواز به ورکېږي او د افغانیت او دغه بیرغ چې زما په غاړه دی نن ستاسو په غاړو کې دی ستاسو په پورته نیولی د دو د ارمان چې دا د منځه ویسي دا به د منځه لاړ شي مګر دا نه ورکېږي. د فارسی یو شعر دی تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است. تر څو چې یو ژوندی افغان په دنیا کې وي افغانستان به ژوندی وي. د عیسی خونخوار او هجرتي قاتلان ولې دا فکر کوي چې د ګیلمن وینه به همداسې ولاړه شي؟ نن په امریکا کې موږ او تاسو د هغو د وینې پوښتنه کوو، د هغه د شهادت پوښتنه کوو، د هغه حقوق غواړو، د هغه غږ پورته کول غواړو. او دلته موږ چې راټول شوي یو نه یوازې موږ په امریکا کې په اروپا کې په ټوله دنیا کې دغسې پښتانه افغانان سره راټول شوي دي. خبره دا ده چې نوی فکر او نوی تدبیر پکار دی. که نه نو د ارواښاد شهید موسی شفیق په وینا چې دا وایو په همدې شانتې اوسیږو نو په مړو او مادونو به شمېرېږو. راشئ هلی چې لاسونه سره یو کړو ګورئ دا سیلاب که راغی نو ختمېږو. نو زه په دې ختموم چې راځئ دغه مبارزې ته رنګ ورکړو، دغه مبارزه د یووالي د لر او بر سره ژوندی وساتو او په یو غږ وکړو چې لر او بر. مننه ډېره زیاته. پختون قاتل، پختون قاتل، پختون قاتل، ګیلمن قاتل، ګیلمن قاتل، لر او بر، لر او بر، لر او بر. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو گنڈا گردی ہے، یہ جو نسل کشی ہے. تعارف ارمان داور عثمان وژلی خو پښتون د ورکېدو نه دی پنجابه. تا خوړلي دي 80,000 سرونه، تا خوړلي دي 80,000 سرونه، ګیلمن د هېرېدو نه دی پنجابه. پاچا خان در باندې ویلي تون حالت دی، پاچا خان در باندې ویلي تون حالت دی، ستا صورت د پاکېدو نه دی پنجابه. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مارک پپا، مارک پپا، مارک. لر او بر افغانستان نو کې او وری دی، لر او بر افغانستان نو کې او وری دی. یو هیواد د بیلېدو نه دی پنجابه. توره شپه پسې راتلونکي روڼ سهار دی، تحریک نور د غولېدو نه دی پنجابه، پښتون نور د غولېدو نه دی پنجابه. ظلمونه پورا نشوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې سم. الله اکبر. ډېره ډېره مننه زموږ پښتانه کورکۍ تحریک صاحب واقعا همیشه خپله مېړانه د افغانانو په منځ کې د کالیفورنیا په ټولو برخو کې د امریکا په ټولو برخو کې د میډیا د لارې ظاهره کړې. الله دې په عمر کې برکات همیشه د خدای همدغسې لکه لمر او ستوري وځلوي. د دې دپاره وقف کړي دي چې د لوی افغانستان او د پښتونخوا ازادي په همدو وینو باندې راوړي. مونږ په زغرده د منظور پښتون ته د هر سر د ټولې دنیا نه افغانان پیغام ورکوو چې موږ در سره یو او در سره ولاړ به وو په هر لحاظ، په مالی لحاظ، په ځاني لحاظ چې هر څه کیږي موږ د تا تر شا ولاړ یو او خپله مبارزې ته دوام ورکوئ. تاسې زموږ رهبران یاست، راتلونکي رهبران، تاسو د پښتون قوم سالار یاست. خوشحاله اوسئ، الله مو تل خوشحال لره او تاسو په خپله مبارزه کې کامیابه اوسئ. منظور پشتی زنده باد، منظور پشتی زنده باد، پی ٹی ایم زنده باد، پی ٹی ایم زنده باد،
دوستانو ما سره دلته عتیق زاده ده چې په همدې غونډه کې ګډون کړی او د دوی غږ ډېر اوچت غږ و ډېر جیګ غږ او ډېر ښه پیغامونه یې ورکول چې دلته ما سره ده نن چې ورته ستړي مه شئ وایم. ډېره مننه برېښنا خورکور مادن ستاسو د راتګ نه مننه د ټولو دوستانو د ماشومانو ګلالیو ماشومانو چې موږ دغه یو فرهنګ د دې دپاره هم موږ غواړو چې اکثرا دغسې غونډې ترتیب کړو او ماشومان ډېر پکې دعوت کړو تر څو دوی دغه خپل فرهنګ ژوندی وساتي. زه د ګیلمن وزیر دپاره هیڅ الفاظ نه لرم. تاسې باور په خدای وکړئ چې تر ننه پورې زه فکر کوم چې تر 40 پورې به زموږ په کور کې غمیز وي، د هر افغان په کور کې غمیزه ده. یعنې هره مور یې دا بیخي فکر کوم چې ما د څنګ یو موټی یو وجود مې راڅخه چا اخیستی جدا شوی ده. هر څومره چې موږ د دې دپاره ډک شو کله کله نشو کولی چې وژاړو. موږ وایو چې دلته د نورو لښکر لارویانو د دوی دغه لاره ضعیفه نه شي، دا خلک کمزوري نه کړو. یوه مور چې په قبر باندې ورته خاندي او موږ ته دا پیغام راکوي، نو موږ په دې برخه کې باید لا پیاوړي شو، لا قوي شو، یو موټی شو، سره راټول شو. د ده شهید وینه باید بې ارزښته پاتې نه شي. د ګیلمن وزیر مړینه شهادت به په افغانانو باندې په لر او بر کې څه اغېزه کړې، څه ولولې راپارولې دي؟ دا خو بې له شکه چې ګیلمن شهید د افغانانو شهید خپله نن سبا هغه کوم ویر چې په دنیا کې خور د افغانانو او د خصوصا پښتنو بیا په شمول د ټولو افغانانو لپاره یو غم ده. دا ملي شهید ګیلمن تنها د دوی د کورنۍ نه و، البته د لر او بر پښتنو دپاره شهادت ورکړی و او دا شهادت سبب د دې شو چې په ټوله دنیا کې د پښتنو او د افغانانو اندېښنې څرګندې کړي تر څو په سیمه کې نور پښتانه د ظلم او د ستم ښکار نشي. خب پیام ما به کلگی است که اول اینمی یک گپ پیشتر هم اشاره شد که مربوط افغانا تنها پشتونا نیست، یعنی همی جلسه که ما شما میبگیریم مربوط کل افغانستان میشه. وقتی اینمی جوان امی هم از خود فامیل داشت، هر چیزاش سر خود، مال خود، اون دخترکای خود، هر چیز فدا کرد به خاطر می بیرق و یکجا شدن ما شما. دیگه اینم قدر زحمتی که ما شما میکشیم میام هدر نمیره، صدای ما را به دنیا میرسانیم که متوجه همی گپ شوند، همی حق ما را به دست بیاریم. و این باز هم یک دفعه دیگه تکرار میکنم که تنها مربوط پشتونای افغانستان نمیشه، مربوط تمام جغرافیای افغانستان و کسایی که اونجا زندگی کرده. دیگه تا آخر میگم زنده باد افغانستان، زنده باد. خیر باشین. من ګیلمن وزیر په اړه را غونډ شوي و ټولو ته معلومات ته الله پاک ته هغه وبخي، جنت الفردوس ته نصیب شي. زه د هغه مورکۍ ته خاص سلام کوم. ډېره ښاغلې او مېړنۍ مورکۍ چې پښتنو کې دغسې میندې دي که نه، پښتونه په عمر به هم خاورې ایرې نه شي. داسې په موسکا داسې دغه والله موږ سره دلته په امریکا کې د هغې غم و چې په دې به څه تېرېږي. داسې ځواني داسې زوی چې لاسه ورکي، مګر هغه چې بل مچم قربان شي په دې لاره کې هېڅ دغه نشته. نو د ګیلمن ارمان چې لوی افغانستان و، لوی افغانستان په اتفاق او اتحاد جوړیږي. موږ او تاسې باید ټول سره د ارمان د خاطره په اتفاق او اتحاد سو. بس دغه ارمان او دغه زموږ هم ارمان دی، خدای دې دغه کړي. نن د افغانانو لر او بر ولس ټول شعار هم ده اوس موږ به د لاره تعقیبوو، موږ به د څلوېښتي دلته لمانځو، موږ به د سالګرې دلته لمانځو، د لاره به تعقیبوو او د ټول لر او بر د ولس د غوښتنه هم دا ده کله چې ګیلمن په زندان کې زنداني نو هغه وخت کې مشر منظور پښتین دی او 50 نفر سره او 100 نفر سره هغه د زندان مخ ته ودرېږي. مګر موږ لر او بر افغان ولس پیغام ناس یو، هلته ګیلمن په سپو خوړل کېږي، هلته ګیلمن نه نوکان ویستل کېږي، هلته ګیلمن ته شاټونه ورکول کېږي. مګر موږ لر او بر افغان ولس کلارې ناس یو. نو هغه ګیلمن د دغه ولس لپاره د دغه لر او بر لپاره چیغې پورته کړې وه، دغه لر او بر لپاره فکر لرم. نو دینه بعد زمونږ کله یو مشر یا رهبر لاس ورکړو، هغه نه وروسته موږ وایو دا اتل ده، دا شهید ده. نو ښه به دا وي چې په ژوندوني باندې خپل اتلان ولمانځو، هغوی قدر وکړو، قدرداني وکړو، هغوی لار تعقیب کړو، هغوی تر څنګ ودرېږو. که چېرته موږ منظور پښتین سره په هغه وخت کې چې دا په زندان کې زندان یو موږ ودرېدلي وای، موږ په زرګونو نفر راوتلي وای، نن ګیلمن نه شهیده و، نن ګیلمن موږ سره موجود و، نن به فکر هم ژوندی و، دا به هم ژوندی و. لر او بر نه ټول نه وطن لرم، هیله کوم چې اوس کوم وخت موږ تاسو سره ده دغه وخت نه په استفاده د لر او بر د پی ټی ایم مشرانو سره ودرېږي، دوی ونازوي، د دوی لاره تعقیب کړي، نور مه ویده کېږئ. که تاسو په دې یېرېږئ چې موږ ته به د ژوند خطر پیدا سي، موږ ووژل سو، موږ بندیان سو،
موږ الریډي وژل کیږو، موږ الریډي بندیانېږو، موږ الریډي زموږ نظامونه یې راختم کړل، زموږ میندې بربرې کړې، زموږ خویندې کونډې کړې، زموږ د ماشومان یې یتیمان کړل. نور څه غواړئ؟ کومې ورځې ته ناست؟ تېره ورځ ته ناست چې ته نه بابا بده ورځ راباندې راسي، دغه بده ورځ ده. د ټولو مه هیله داسې په یووالي په اتفاق سره ودرېږي. د مشر منظور پښتون ته زموږ لخوا ډاډ ده، زموږ د لر او بر ټول افغان ولس درسره ولاړ ده. د ګران جانان شهید ګیلهمن مورجان ته وایم چې سلام درته کومه، تاسو جرأت ته، تاسو پښتونولي ته، داسې یوه منده د خدای پاک نور یې پیدا کړي، داسې ځوانان راوړي لکه ګیلهمن په شان باندې.